شروع کوم په نامه د الله چې ډیر زیات بخښونکی او مهربان دی. الله تعالی فرمایي دغه چې اوس یادونه کیږي دا د هغه رحمت یادونه ده چې ستا رب په خپل بنده زکریا علیه السلام باندې کړی و. کله چې هغه خپل رب ته پټ پټ آواز وکړ، هغه عرض وکړ: ای پروردګاره، زما هډوکي کمزوري شوي او سر مې د زړښت له وجې نه سپین شوی. ای پروردګاره، ما چې هر کله له تا نه دعا غوښتې نو نامراده پاتې شوی نه یم. ما سره له ما نه وروسته د خپل قوم او د خپلو خپلوانو د بدعملۍ یره ده او زما ښځه شنډه ده. ما ته په خپل خاص فضل سره یو اولاد راکړه چې زما هم وارث وي او د یعقوب علیه السلام د کورنۍ میراث هم ومومي. ای پروردګاره، هغه یو غوره انسان وګرځوه. جواب ورکړی شو: ای زکریا، موږ تا ته د یو هلک زیری درکوو چې د هغه نوم به یحیی وي. موږ په دغه نوم له هغه نه مخکې هیڅ څوک نه دي پیدا کړي. هغه عرض وکړ: ای پروردګاره، زما به څنګه زوی وشي چې ښځه مې شنډه او زه د زړښت له وجې نه وچ شوی یم؟ هغه ته جواب ورکړی شو: همدغسې به کیږي. ستا رب فرمایي دا خو زما لپاره معمولی خبره ده. نه ګورې چې له دې نه مخکې ما ته پیدا کړی په داسې حال کې چې ته هیڅ نه وې. زکریا علیه السلام وویل: ای زما ربه، زما لپاره کومه نښه مقرره کړه. الله تعالی وفرمایل: ستا دپاره نښه دا ده چې ته به 3 ورځې له خلکو سره خبرې ونه کړی شي. نو هغه له محراب نه راووتو او د خپل قوم خلکو ته راغی او هغو ته یې په اشاره باندې وویل چې سهار او ماښام د خپل رب پاکي بیانوئ. ای یحیی، د الله کتاب ټینګ ونیسه. موږ هغه ته په ماشومتوب کې حکم وکړ او د خپل طرف نه مو د هغه زړه نرم او نبوت ورکړ. هغه ډیر پرهیزګار او د خپل مور او پلار حق پیژندونکی و. هغه نه جبار او نه نافرمان و. سلام دی وي په هغه باندې چې په کومه ورځ هغه پیدا شو او چې په کومه ورځ هغه مړ شي او چې په کومه ورځ هغه بیا راپاڅول شي. السلام علیکم.